دا شهادتونه دا مبارزې دا موږ د اول میدان نه زغملي دي بیا یې هم زغمو زموږ همغه د مبارزو میدان ګرم دی موږ د چا نه ترس او حراس نه لرو زموږ لاره بالحقه ده موږ پیروان د محمد رسول الله یو موږ پیروان د صحابه کرامو یو موږ پیروان د شهادتونو یو زموږ د شهادتونو میدان ګرم دی شهیدان شوي یو شهیدان کیږو به او بیا به هم شهیدان کیږو اوس هم دغه قربانۍ ته تیار یو والله العظیم په مطاف کې په منا کې په مزدلفه کې په عرفات کې مې په اخلاص د رب العالمین نه هغه شهادت غوښتی دی کوم کې چې رضا د اله العالمین مستر او مزمره ده هغه شهادت مې د الله نه غوښتی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لہذا د دې خاموشي نه غلطه استفاده دا غیر درسته ده د دې خاموشي نه دا استفاده چې زه یا صوفیه کرامو یا مذهبي علماو یا د یو څو مدرسو کسانو نور به دوی خاموش پاتې کېږي نه دا په دې معنا باندې نه ده ما په یو بل مجلس کې هم دا خبره کړې دا شیشه قابل استفاده ده د دې منفعت موږ ته رسي خو شیشه چې ماته شوه بیا هر یوه بیل بیل خنجر دی بیله بیله چاړه ده بیله بیله توره ده د دې شهیدانو دا وینې دا به ډېر ښکلی رنګ راوړي دا به صفا راوړي دا به صلح راوړي دا به امنیت راوړي دا وینې د شهداو به انتقام راوړي که خوارجي که اجیراني که مزدوراني دا به په دې ملت کې نابوده ګرځي د افغان خاوره دا د اسلام خاوره ده دا الخراسانو کنانة الله الخراسانو کنانة الله خراسان چانټه د الله تبارک وتعالی ده چې په کم قوم باندې الله په غضب شي هغه به دې ځمکې ته راکاږي روسانو ته خدای په غضب شوی و الله هغه یې تارومار کړل امریکا ته خدای په غضب شوی دی افغانستان به سبب د امریکا د زوال